شکل تعالی اعد تیار کړی دی للمحصنات نیکی کوونکو بیبیانو دپاره من کن استاسنا اجرا عظیما بدل ډېره لویه یا نساء النبی اے بیبیانو د پیغمبر من هغه څوک اتی چې راشي من کن استاسنا بفاحشه ببهایی مبینه ښکاره سره یضاعف نو د چند بکړل شي لها هغه د پاره العذاب سزا ضعفین د چند غرغ سزا ولې چې تاسو درجه ډېره اوچته ده نو چې څومره درجه اوچته ده دومره به سزا اوچته وي چنانچه هغه اټولو اعلان وکړو او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره معاهده وکړه چې موږ دنیا نه غواړو او موږ په دې باندې صبر کوو د حالت باندې موږ صرف ستا او د الله رضا غواړو وکانه ذالک او بهایی بدکاری نه هر بهایی ک تاسو کې دا چې چاکار وکړو چې هغه کار د بهاییو نو د چند سزا به تاسو ته ملاوي نو دا کار خوشوي نه تکلیف خو دغه ده کنه چې دی ولې چې موږ ته خرچه راکا او بیا الله تعالی د آیتونو نازل کړ چې یا په تاسو خرچه وغواړئ نو تاسو ته خرچه ملاوي شي څومره تاسو غواړئ دومره دنیا به درکې خود رسول الله صلی الله علیه وسلم په نکاح کې بیا پاتې کیږي نه او دنیا به درته ملاوي شي او یا به تاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په نکاح کې پاتې شي په دې حالت به صبر کوئ وکانه ذالک او دا خبره علی الله تعالی باندې یسیرا اسانا ومن یقنط او څوک د چی تابعداري وکي من کن پتاسو کې د بیبیانو تعالی فرمایي لله د الله ورسوله او دغه پیغمبر وتعمل او عمل وکي صالحا نیک نؤتها مونږ باور کو هغه ته اجرها بدله داغه مرتين دوچند دغه چې سزا سخت ده نو اجر بم ډیری وعاتدنا مونږ تیار کړی ده لها هغه د پاره رزقن روزي کریمه د عزت ولا یا نساء النبی اے بیبیانو د پیغمبر لستن نه ایتاسو کا حدن پشان دی وی من النساء د زنانونا ان د نور خذ غوند تاسو نه یی ان تقیتن کچری تاسو پرهیزګاری وکړه فلا تخضعنا بس تاسو په نرمي مکوي بالقول په خبرو کې نرمي مکوي نرم انداز کې خبره مکوي فیتمع نچتمو کی الذي اغسړې فی قلبه چې داغه بزړه کې مرض بیماری دا وقلنا وای تاسو قولا خبره معروفه مناسبه وقرنا او ناس ته وسیږي مضبوطی کې نه فی بیوتکن په خپل کورونو کې ولا تبرجنا او تاسو خایس ما اظهار مکوي تبرج مکوي د دې تفصیل ما تاسو ته بیان کړو او هغه وخت کې ما دا خبره کړې و اوس هم دا خبره تاسو ته کومه چې کومه زموږ په معاشره کې بدیوي دا غي لک وضاحت سره بیان وشي هغه وضاحت سره بیان ځکه ضروری ده چې شاید زموږ دا خبره د دې به پردګي او د دې به هاي ذریعہ جوړ شي د اصلاح او بل څه خو نه دي دا بیان د بچانی او زموږ بچانی دي او زموږ د کورونو زنانه دي کچېره د دې اصلاح وشي نو زموږ معاشره کې ډېر لوی خیر براشي او بیا چې کمی بیان نه الله تعالی شرم نه کړي الله تعالی وضاحت سره بیان کوي نو کومه هغه وضاحت سره بیان وکړو نو دې مطلب دا نه دی چې کني هغه خبره هغه بیان کې څه فائدہ ده نه هغه فائدہ ده چې شاید هغه فائدہ مونږ ته دا ملاو شي یا ځکه مونږ ته دا ملاو شي چې وزنانه باغ باندې عمل وکي هغه مونږ لپاره دنیا او آخرت کې فائدہ مونږ بشي نو د دې آیات مخکې معنی شوی و بیا تاسو اورئ د تبرج د برج نه ده هغه شی چې هغه ابهار ذریعہ سره ښکارا کیږي یعنی پرده مراد نه ده برج مراد ده چې کوم ابهار د زنانو په حصو کې ده او هغه تاسو تنگ او ټایټ کپڑے واچي چې هغه اظهار کیږي پاغه سره نو مکوې تاسو داسي هغه وخت کې څه حدیث بیا پاتې شو خو یو حدیث تاسو په دې وخت کې واورئ زما خیال دا چې په دې مختصر وخت کې دا یو حدیث به موږ لپاره کافي شي کچې موږ په دې باندې عمل وکړو او که عمل نه کوو سترګې به پټو نو وا موردل نور الله دې موږ ته عمل کولو توفیق راکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مسلم شریف کی حدیث ته چې ما په جنت کې دوه قسمه خلق ونه لیدل یعنی ما ته چې جنت کله او خدای شو د معراج په موقع کې نو ما دوه قسم خلق ونه شوردل نو ما پښتنه وکړه یو هغه قسم خلق چې هغه سره د غواګانو د لکۍ یعنی ډانډې دا ور سره وی او خلق مجبورول په خپل خبره منلو باندې چې ما خبره به معنی په زور او زبردستی باندې دا قسم خلق ما جنت کې ونه لیدل ان دا به جنت نه زی دې د پاره به جنت نه او دویم قسم هغه زنانا چې هغه کپڑے اچولي وی او سره د کپړو اچولو هغه بربندي وی
کپڑے اچولې دي او سره د دې هغه بربندې دي یعنی کپڑے واچولې د هغه چې کم ابهار دی هغه مغرنګ ښکار دی یا غدارنګ ټایټ دي یا غدارنګ باریکی دي بهر حال هغه باندې ما تاسو ته تیر وړي تفصیل کړی دی د نر د پاره د هغه احساسات او د جذباتو د کمینا بلکې هغه د پاره د زیاتی ذریعہ جوړه شوی ده زیاتی ذریعہ جوړه شوی ده موږ خو پردې کې چې کوم خایسته دومره په بربندو کې خایست نشته زموږ چې کوم نن سبا موږ کوو او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما اونلې دي دا خزي چې دا بربندي وي سره د کپړو غختنو دا به وی په جهنم کې مسلم شریف حدیث ده او د دې سرونه به د بخت نصر د اوخانو په شانتي وي کاګه بنولي وي مغه سي څنګه چې دا غي سرونه کاګه هغه سي بنولي او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دې به جنت خوشبو هم ونګوري لاړې په خود نشي دا خزي جنت ته چې د جنت خوشبو به هم ونګوري او هغه خوشبو بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په درې حدیثو کې مختلف دي چې هغه خوشبو د جنت 40 کالو پورې ده هغه جنت خوشبو د 70 سالو پورې ده هغه جنت خوشبو د 500 سال پورې ده یعنی دومره لوی خوشبو ده د جنت څخه 1500 کاله مزل کوا هغه باوجود جنت هغه خوشبو ختميږي نه خدا خزي دا زنانا چې سره د پردې نه بربندي وي او دلته د بربندونه مراد د تبرج خبره بار یاد ساتي چې دا ټول لوی مصیبت ته نن سبا په بے پردګي کې او دې کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي جنت تتلل شي دا جنت تتلل شي الله تعالی دې موږ معاف کینو که جنت مخوخي سو کوم چې زما خبر اوري نو دا زما خبر نه ده الله خبره ده الله د پاره په دې خپل پردو په دې خپل صدرونو باندې ځانونه پټ کوي تاسو ته هم دا فائدہ منئ آخرت کې هم تاسو د پاره ډېر بهترین مقام وي وقرن فی بیوتکن او کین تاسو په خپل کورونو کې ولا تبرجنا او مخکرا کوي تبرج الجاهلیت اخکرا کول زینت خپل په وخت هغه چې جاهلیت کې وي تاسو الاولى بخوانی واقمنا الصلاه او پابندی کوي په مانځ باندې واتینا الزکات او زکات ور کوي واطيعنا الله او اطاعت کوي د الله تعالی او رسول او دغه د پیغمبر انما بشک خبر ده د بلنه ده یرید غواړي الله ولا تعالی ليذهب چې بوزي تاسو نه عنکم تاسو نه الرجس گندگی اهل البيت اې د کور ولو ويطهركم او پاک تاسو تطهيرا او پورا پاکول سره یعنی کدل تاسو دا شک پیدا وشي چې دا خبره خو الله تعالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیانو ته صرف کړی دا لکه څنګه خلک وایي نو د امدې سورته احزاب آیت نمبر 59 بیا وګوره چې باغ دې کې الله تعالی وضاحت سره فرمایي چې او آیا خپل بیانو ته او د مسلمانانو بیانو ته المسلمانانو بیانو ته آیت نمبر 59 کې الله تعالی غزه کې خبره کړې ده او مخکې ما تاسو ته دغه تلاوت هم کړو وسم تاسو یو ور خیر هغه ووري چې الله فرمایي یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن چې وادي چې دی په خپل ځان باندې هغه صادری لوی چې هغه کې دی بس کورنا او یادوي ما هغه یتلا چې لستل شي پتا سبحانه فی بیوتکن استاس په کورونو کې من آیات الله د الله د آیاتنا والحکمت او د حکمت خبره ان الله بشک الله تعالی کان ده لطیفا خبیرا بارک بین هم ده او خبر هم ده الله تعالی دې تاسو ته په دې باندې عمل کولو ته بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانطات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تاسو اورئ سورة احزاب آیت نمبر 15 د 15 باره کې بخاری کی یو حدیث ته ام عماره انصاری رضی الله تعالی عنها فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ام عماره انصاری رضی الله تعالی عنها یزنانا و رغلی و او رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته فرمایل چې قران کریم کې ټوله صيغه د مذکر استعمال شوی ده او ټوله خبره نرانو تکړی شوی ده او زمونږ خزو پکې اډو ذکر نه دی شوی
او موږ ته الله تعالی خبره یا خطاب نه کړي